د استرالیا په میلبرن ښار کې د افغانستان د خپلواکۍ د 109 کلیزې په مناسبت یوه لویه کلتوري غونډه شوې چې د بېلابېلو افغان ټولنو استازو، ټولنیزو مشرانو، د بشري حقوقو فعالانو، ښځو، نجونو، ځوانانو او د استرالیا د پارلمان یو شمېر غړو پکې ګډون کړی و. افغانستان کال 1919 کې د اګست په 19مه له برطانیې څخه د خپل بهرني سیاست خپلواکي ترلاسه کړې وه او سږ کال یې 109 کلیزه ده. غونډه د افغانستان د ملي سرود په غږولو پیل شوه او ګډونوالو د افغانستان پر تاریخ، ملي پیژنګلو، کلتوري میراث او د افغانانو ترمنځ پر یووالي خبرې وکړې. د وکټوریا د پارلمان غړې بلنډا ویلسن چې د استرالیا د کارګر ګوند غړې ده، افغانانو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ورکړه او د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، ازادۍ او حقونو د ملاتړ خبرې وکړه. په غونډه کې د پاچا امان الله خان د میرمنې ملکې سوریا تاریخي کردار هم یاد شو. ویناوالو وویل چې هغې د ښځو د تعلیم، ټولنیز پرمختګ او د نجونو لپاره د نویو موقعو په پیدا کولو کې مهم رول لوبولی و. په غونډه کې د افغانستان دودیزې جامې، کلتوري نښې او نور هنري او کلتوري توکي هم نندارې ته وړاندې شول. ښځو، نجونو او ځوانانو په پروګرام کې فعاله برخه لرله. ګډونوالو وویل د افغانستان د خپلواکۍ ورځ باید د قومي، ژبنیو او سیمه ییزو توپیرونو پرته د ټولو افغانانو د ګډ تاریخ او ملي ویاړ په توګه ولمانځل شي.